سلامونه او نیکې هیلې مو ومنئ. زه زاهد خان یم تاسو ته په نننۍ ویډیو کې د حافظې او ذهني فعالیت ښه کولو لپاره ولارې چارې ښیم. ژوند کې ډېرې داسې پیښې راځي چې خپل تیر حالات او مشهورې کیسې مو هیریږي. د خلکو نومونه، مهمې نیټې، د دوست موبایل نمبر، د ازموینې منځپانګې او اړینې پیښې چې ځینې وخت سخت دردونکې هم تمامیږي. له بل پلوه ویل کېږي چې د وړتیا لپاره د یاداشت چټکتیا غوره چیز دی. په مناسب وخت کې د یو شي یادول د بریالیتوب له نښو څخه ده. ځینې مهال ښه حافظه طبیعي ګڼل کېږي، خو ځینې داسې حالات هم شته چې کولی شي په وسیله یې خپل یاداشت یا حافظه پیاوړې کړي. نوې څېړنې ښیي لکه څرنګه چې د بدن فعالیت ښه کولو لپاره ورزش او داسې نورو کړنو ته اړتیا لري. دغه ډول د ذهني فعالیت او حافظې ښه کول هم د ځینو لارو څخه ممکن دي. دا فکر لرل چې زما ذهن پیدایشي خراب دی یا نورې ستونزې لري غلط دی. د حافظې او یاداشت غوره کولو لپاره ځینې اړینې لارې په لاندې ډول دي. لومړی، منفي سوچ پرېږدئ. د انسان ذهن په طبیعي ډول منفي څیزونو ته متوجه کیږي چې د غوره شخصیت لپاره زیانمن بلل کیږي. په عام ډول د انسان ذهن تر دې اندازې منفي عادت کیږي چې د مثبت سوچ او فکر لرلو لپاره کوشش پکار وي. منفي سوچ د انسان ذهني وړتیا کمزوري او محدوده کوي چې پر حافظه بد اغیز کوي. د دې خبرې اندازه په خپله ولګوئ. وګورئ کوم کسان چې هر وخت ګیلې، شکایتونه، نقد او خپل ځان ورته کمزوري ښکاري، د دوی ذهني عمل د هغوی په پرتله چې مثبت سوچ لري کمزوري او یاداشت یې د اندېښنې وړ وي. دوهم، ورزش. تجربو ښودلې چې ورزش کوونکي کسان د هغو نورو په پرتله چې هیڅ فزیکي فعالیتونو کې برخه نه اخلي غوره یاداشت لري. د ښه او غوره حافظې لپاره هره ورځ یو اسانه ورزش ترسره کړئ او یا هم منډه ووهئ. دریم، مثبت سوچ لرونکي ملګري وموندئ. موږ په ژوند کې داسې څو ملګري لرو چې زیات وخت ورسره تیروو. په دې کې له هغو کسانو څخه چې منفي او ناکامه وي ملګرتیا پرېږدئ. دغه ډوله کسانو سره ملګرتیا کول مو ذهني وړتیا له منځه وړي. د ښه یاداشت او غوره ذهني فعالیت لپاره د مثبت فکر لرونکو او داسې ملګرو سره واوسئ چې ستاسې د وړتیا پر مخ وړلو کې ښه رول ولوبوي. څلورم، پاکوالی وساتئ. ذهني فعالیت هغه مهال غوره عمل شي چې چارپیره ماحول پاک وي. خپل شاوخوا د کار ځای مو پاک وساتئ او هر شی په ترتیب او نظم سره کښیږدئ. منظم ژوند کول زموږ تمرکز او ذهني عمل ښه کوي. پنځم، خوب ته ځانګړې پاملرنه وکړئ. روغتیا پوهان همیشه وایي چې د شپې غوره او بشپړ خوب د هر ډول ذهني ناروغۍ مخنیوی کولی شي. دا ډول پوهان زیاتوي چې د شپې کم خوب مو په الزایمر یا د هیریدو په ناروغۍ هم اخته کوي. د ښې او غوره یاداشت او حافظې لپاره د شپې خوب په لومړۍ درجه اړین دی. په یو وخت بیده کېدل او په یو وخت ویښېدل ذهني ستومانتیا له منځه وړي او یاداشت په قوي کولو کې مهم رول لري. بالعکس، خوب ته پاملرنه نه کول یا ګډوډ خوب کول د یاداشت ترڅنګ مو په هر ډول ذهني عمل منفي اغیز کوي. شپږم، نوي شیان زده کوئ. څېړنو ثابته کړې چې هره ورځ نوي شیانو یادولو سره مو حافظه فعاله پاتې کیږي. په یوه بله څېړنه کې ویل شوي چې هر هغه کسان چې عمرونه 80 یا 90 کاله وي او بیا یې هم یاداشت قوي وي، د دې شاته راز هر ورځ نوي څیزونه یادول دي. په دې سره مو ذهن په خواري عادي وي، خو کله چې نوي څیزونه یادول پرېږدئ د حافظې زوال مو پیل کیږي. وهم، فشار څخه ځان وژغورئ. د فشار پر وخت مو ذهن ښه عمل نشي ښودلی. تاسې به تجربه کړې وي چې د چټکۍ یا ډار او یا د سخت فشار پر وخت مو کار ګډوډ
او پاتې شونې وي. دا ډول هر وخت فکر او سوچ کول د هر چیز په اړه زړه خوړل او یا خفه او پریشانه پاتې کېدل مو ذهني وړتیا اغېزمنه کوي. کوشش وکړئ خپل ذهن مو له بېځایه فشار او اندېښنو څخه وژغورئ. په دې سره مو ذهني انرژي بېځایه مصرفیږي او د یاداشت په تازه او ځوان ساتلو کې ستونزې لیدل کیږي، ځکه چې د انسان حافظه د نورو عضلاتو په څیر کار کوي. که پاملرنه ورته ونشي کمزوري کیږي او د ښه فعالیت څخه غورځي. ښه ذهن او اعصاب لرل د غوره یاداشت ضمانت کوي.